السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې ورور مې مریض دی، په دا غاړه کې مریضي لري. نو دلته په سعودي کې ډاکټران ورڅخه ناعلاجه سوي دي، علاج یې نسي کولی. نو بیا چا ورته وویل دي چې داغ پر کښېنوه. نو وایي موږ خو اورېدلي دي چې دا داغ کښېنول حرام دی، غاړې په بندېږي. نو اوس دا داغ د ضرورت په خاطر څنګه دی؟ محترمه د عبدالله بن عباس رضی الله څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ویل دي چې په درو شیانو کې شفا ده: شکر کښېنول، عسل خوړل او داغ کښېنول. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي زه منع کوم امت له کیه څخه، له داغ کښېنولو څخه. او بل روایت کې د جابر رضی الله څخه روایت دی، وایي ابی بن کعب رضی الله چې سید القرا لقب ورکول سوی دی، وایي هغه د خندق په ورځ باندې خوږ سو. نو په کواه رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک دا ورکښېنوه. حدیث رقم 4514 پدرې مرقات جلد 8 کتاب الطب. مولا کریم رحمت الله علیه مبارک وایي کوم منع چې راغلی ده او کوم چې رخصت و جواز راغلی دی، که سړی ناعلاجه سي په دې کې علاج وي، هېڅ مشکل نشته د ضرورت په خاطر باندې. نو دا چې د سعودي ډاکټران چې ناعلاجه دي، هغه آباد ملکونه، عصري ملکونه، ښه ډاکټران چې هغه علاج نشي کولی، نو بلکل ولر رخصت دی، نه غاړې په بندېږي، نه جرم دی، بلکل یې ولګوي په دې کې. کومه منع چې راغلې ده هغه هم تنزیهي ده، تحریمي نه ده. مرقات جلد 8 دې ته پوره وضاحت ورکړی ده. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. او د دعا غوښتنه یې کړې ده: الله دې شفای عاجله کامله سره زموږ له مریضانو نصیب کړي. الله دې شفا ورکړي. زه هم یو یتیم خوری مې دی، مریض دی، تاسو هم هغو ته دعاوې کوئ. ستړی یم، د پروژ کال په اخته یم. وارې په افغانستان کې پر سترګه یو شی ورپټاو سوی و، د هغه اپرېشنونه وو، بیا پر ښه بېلګونه سوه، هغه پسې خرابه سو. اوس خدای زه پر ستړی یم، مور پر ستړې ده، دعا یې کوو چې الله هغه ته شفا عاجله کامله ورنصیب کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.